مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو. مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو. یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده یوشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله. اوهو خدایا زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حل بل موټر کې ګرځي زما دا حل دی خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم. حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم. خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي. د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته. چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي. هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی. هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي. ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره. ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دې دې ته وګوري سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښ ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري. او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو. شکر د خدای ایمان دې راکړی دی شکر گزار بنده د خدای دوست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی. د خدای په نعمت به شکر ادا کوي. بالکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادب شکر ادا کوي. ډېر لاندې دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي. دی خو د پیغمبر نعتونه وایي. ډېر لاندې وي چې د هغوی د لاس د نیول څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تښتوي او څوک یې بل خوا تښتوي. ډېر لاندې دي والله که په خر سور لیکئ په خر او د ټول عمر په موټر کې سور روانې څه کوې ورسره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دی ورسره مخکې ناست دی دی په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یلکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده والا آواز وکړه دی خو مله راتاو شه چې دی راتاو شه ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې را سره اولدار دی دی سچو یم او دا اولدار څه ویې ویې د بابا مونږ معاف کړ دا د خدای کرم سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوي پروفیسر و په اسلامیه کالج کې او ډېر نیک و د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هره وخت به په اوږه خلکو ګرځو په اوږه به ناست و ګرځو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به نه کوم لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرتی زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو وي خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي خالص زما د مخه مې چېرې تا له ډوډۍ کوم پرې چې نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی
چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورمه باقي واپس کړه او لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي زما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د اوربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته وایې لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګوره سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعاته او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټی ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څو دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب هم په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باز تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اسره دا باز په دروازه بار ورتښتي قیمتي باز بس د یو څومره سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کوم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې چې باز ته څوک دروازه بندوي باز ته 4 خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډه وي باز خو وزرې وړقوي او برخېږي نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال در سره شته نو تا باز ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر باز هغه له د خدای بادشاهي ورکړې پروتوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم نه میست نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف دی قمقل بادشاهي دی ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیده الله ورته بنده ولې پریشان ہے ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده ما خدای کې څه چل دی خدای خو بې دینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل یو بادشاهي دی ورکړی ده فوج او پولیس یې انډر دي او زه ستا عبادت کوم د ورځې شپې نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وایي بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي ګوره قرآن حکیم کې الله وایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نزد بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نزد بخي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبر ده ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو زه ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تاله ده او خدای کولی شي که نشي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس به 2 منټه کې فیصله وکړو ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم ستا نعمت غله ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دی ورته په دا خوب کې وایي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلی
دا ګرمۍ یخنۍ ده چې دا دې هغه له ورکې وی نه کنه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نی ګورې او د هغې د هغه بستی د هغه نعمت خو تاله در کوم زه بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به هغه له ورکوم دا په نیمه شپه به راته جړه هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت ته ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نه والله که بل نعمت بنې شکر بادا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیه السلام مبارک سره یوه کجوره وورې کړه سوالګري ته وې زه دا یو سوی دا څه شی دی هیله بیله یو کجوره شکر ادا نه بس نبی علیه السلام خو به سوالګري نه راته غږ یې ونه کړ لاړ دی کې بل سوالګري راغی بل سوالګري وی خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه بله کجوره چې ورې کړه سوالګري څه وی الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس اول ناشکري وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس او دینه قیمتي شی ښکلی کړه زر تندیله وخوره صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کا حضور پاک حضرت ام سلمې ته وې دی بیبي وه ام المؤمنین وی ام سلمې چا څه شی راوړی تو ګوره څه شی دی الله راوړه ورته هغه یې راوړل څلوېښت دینار او 40 اشرفې وی ها بچې دا مو واله دوه سوالګري راغله یو ناشکره لاړ بل شکر ادا کا هغه ته 40 اشرفې میلو په شکر الله خوشحالېږي لئن شکرتم لازیدنکم الله وی شکر ادا کا نورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکر دی وکړه زما نه سخت عذاب والا بل څوک نشته عذاب مې سخت دی قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې 2 باغونه جوړ کړي یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده یو د لارې نه بل طرف ته او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي چینې اوبه او قیمتي سور او دنیا ورته په تماشه کې وه دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي خلکو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل خطا اوبه د خدای په لاس کې دي دې که نه دي وایه راته ژوند د چا لاس کې دی عزت د چا لاس کې دی بچي د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا حج د چې د طاقت درکوي څوک به درکوي عمرې له به دې څوک بوځي عزت به څوک درکوي الله اخلي به څوک بس د دغه خدای شکر ادا کوه او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی دا خو ما غد وجود نعمتونه درته وي نور ته ګورو سپومې ته ګورو د کائنات دا ټول انسان د پیدا دی لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار انسان ډیر ظالم دی ډیر ظالم ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ کوي چې زما قدرت ته معلوم کی او کفار ډیر ناشکر دی او بس کی چته منوي الحمدلله نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله کور ته ننوت چته منوي الحمدلله بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله په هر کار به الحمدلله وایې ښه د خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعمالې وی الحمدلله او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی دی قانون دا دی که نه که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله نو دا د لوی زیات نعمتونه دي نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی موږ ستا شکر ادا کوو خدای شکر دی په صحت روغ یو که دونده اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی کن که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کن نو د خدای به د نعمت قدر کوو او د الله د نعمت شکر به ادا کوو نو الله وعده کړې د خدای به زیاتی او که شکر هم ادا نه که نو خدای به کمی